ایران سره هغه میزایل نشته چې په تل ابیب وغورځي. دا میزایل چې بتلو ایران چې او نو د دوبۍ وشتا عربي وشتل اسرائیلو دا ایران د اسلامي دنیا منیټر جوړول غوښتل او د پاکستان کارسکی چې یو سړی نه به وصولي څنګه کومه وصولي به څنګه کوم نو پاکستان د امریکای نه وصولي وکړه او ایران نه وصولي وکړه او دواړه دلته راوستل چې تاسو بدمعشي بسې بدمعشي وبزمای خبرې دم خیال له بدمعشي بم زمای خوراک بم زکوم تاسو به سي تاویږي را تاویږي نو د ټولي دنیا هغه سیاست په لته والو نو مونږ ته خوشاله ښه بیا وایي تاسو ملایانو پسې لګیاوي ملایانو پسې خبرې کوي اول خو مولوي صاحب ته ماته دا ووایه چې تا دغه څنګه معلومه کړه چې د ایران میزایل تل ابیب نشي ویشتلی علمي غیب خو د خدای سره دی تا سره علمي غیب دی تا سره کومه معجزه دی کوم کرامت لري کوم داسې د استخباراتو د ټیم مشر یې چې هغه دا څېړنه کوي چې د ایران میزایل تل ابیب ته رسیږي او که نه رسیږي دا ځواب راکړي بله خبره دا دی چې ته وایي چې امریکا غوښتل چې ایران د دغې نه خلیج او د دغه اسلامي نړۍ منیټر جوړ کړي او پاکستان ورته وویل چې ته ته م راشه خپله بدماشۍ ورته وښوده ایران یې م راوستو نو چې امریکا یو کار غواړي نو د هغه چا په خوله باندې به څنګه ودروي چې هغه ورسي د امریکا په دربار کې په ډېرې بې شرمۍ سره هغه ته سلوټونه کوي I would like to salute you نو د هغه چا په خوله به د خپلې پالیسۍ نه د خپل راتلونکو پروګرامونو یا د خپلو ګټو نه به د هغه چا په خوله باندې څنګه تېرېږي چې هغه د متانیاتو تالونه د ټرمپ په وړاندې پیش کوي او دغه ټرمپ دی بیا وایي چې پاکستان د موږ دپاره لګیا دی د موږ دپاره هر څه کوي د دغو خبرو دپاره ځواب پکار دی مولوي صاحب نو چې پاکستان د امریکا خدمت کوي نو یو خدمتګار یو مزدور څنګه کولی شي چې بادار ته ووایي چې ته دا کار کوه دا کار مه کوه بل د پاکستان پوزیشن دا نه دی چې هغه د چا ته ووایي چې دا کوه دا مه کوه پاکستان د $1 میلیارډ د قرض دپاره د همدغه ټرمپ او د همدغه نورو زورورو په پښو پرېوځي چې تر څو IMF نه $1 میلیارډ قرض ورته واخلي خپله کشکول په ټوله دنیا کې ګرځوي نو یو څوک چې کشکول ګرځوي یو څوک چې خیراتونه راټولوي نو هغه د امریکا په څېر یو غښتلی په نظامي او اقتصادي لحاظ پوره هېواد څنګه کولی شي چې هغه په خپله خوښه باندې راولي او خپلې خبرې په ومني او بل مولوي صاحب که ته خبر نه وي فاینانشل ټایمز نیویارک ټایمز چې دغه دواړه رسنۍ 200 خواوشا کلونه عمر لري هغه وایي چې شهباز شریف چې کوم ټویټ شیر کړی و دا یو لیکلی ډراپ و دا یوه لیکلې مسوده وه دا ورته د بل ځای نه لیکل شوې وه یعنې د ټرمپ د خوا نه ورته لیکل شوې وه دا خبره زه نه کوم دا د امریکا یوه رسنۍ کوي دا د برطانیا یوه پېژندل شوې رسنۍ کوي یعنې دا تاریخي رسنۍ دي او تاسو هم وکتل چې هغه شهباز شریف چې کوم ټویټ کړی و 1 منټ وروسته هغه ایډیټ شو هغه سر کې چې کوم ورته لیکل شوي و چې د پاکستان پرایم منسټر به دغه پوسټ شریکوي دا د هغه دپاره لیکل شوې یوه مسوده ده زه نه پوهېږم چې تاسو په کومه دنیا کې اوسئ تاسو سره کوم داسې سورس د سره دي کوم داسې کرامات لروي پیریانو علم در سره دی نجومي علم در سره دی کومه بله خبره ده چې ته د ټرمپ د زړه نه هم خبر یې د امریکا د پالیسۍ نه هم خبر یې نو دا ماته لږ عجیبه غوندې دی که تاسو دا معلومات ورکوئ چې تاسو په کوم علم په کوم اساس دا خبرې کوئ همدا تاسو د لاسه د دین بدنامي کېږي د پیغمبر علیه السلام د وراثت بدنامي کېږي د حق علماو بدنامي کېږي د خلکو باور په دین باندې په علماو باندې دا وروسته بلې تر اثر لاندې راځي نو اوس د تا د دغه خبرو د دغه چټیاتو په مقابل کې که یو څوک خدای مکه د دین نه بېزاره کېږي یا په دین باندې باور کمزوری کېږي دا ګناه به چا وي دا ګناه به د تاسو د پاکستاني ملایانو په غاړه کې پرته وي نو موږ ماشومان نه یو هغه ته چې چاته په ممبر لګیا یې ډېر کم داسې خلک به وي چې هغه به هماغه په کلیوال ماحول کې محدود وي د تا دغه خبرې به یې زه ته ولوېږي چې دا مولوي صاحب دی خو مولوي صاحب خو هم چټي خبرې نه کوي کنې په دغه ډیجیټل دنیا کې ټول خلک معلوماتو ته لاسرسی لري ټول خلک ټکنالوژۍ ته لاسرسی لري ټول خلک په یو کلیک باندې د تا دغه د هرې خبرې دپاره په ثبوت سره رد را پیدا کولی شي نو تاسو چې دا چټیات وایو یو بیا ګیلې د ساقي جان نه کوئ ګیلې د موږ نه کوئ بیا راشئ دلته مو چڼې راخوشي کړي دي ګنډې ماران
کنځلې او بدې ردې موږ ته وایي. نو تر څو پورې چې تاسو د اصلي دین نمایندګي وړاندې نه کوئ، دغه دروغ بند نه کوئ، دغه په دین کې تحریف بند نه کوئ، نو موږ حق لرو چې په تاسو باندې نیوکه وکړو. دین مو دین بدنامه کو، عالم دین مو عالم دین بدنامه کو، او د دین هغه اصلي روح مو زیانمن کو. ځکه چې تاسو خو په معمولي شي باندې ځانونه خرڅوئ، ځانونه خرڅ کوئ، پروا نه لري، خو دین مه خرڅوئ، په دین کې تحریف مه کوئ.